السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ان شاء الله چې روغ جوړ وي موږ تاسو د مثلثاتو پنځم فصل ته رسیدلی یو. پنځم فصل کې د ساین او کوساین لیکوالینو سره آشنا شولو. په نننۍ درس کې به ان شاء الله د تانجانت لیکانون سره آشنا کیږو. ربطو ته راځو. دقت وکړئ، کچیرې یو مثلث ولرو، کچیری په دې ډول یو مثلث ولرو، د A B او C زاویو درلودونکی مقابل زولی که په کوچنۍ تورو سره واخیو نو د تانجانت رابطې په دې ډول لیکلی شو. دقت وکړئ، A مثبت B، A مثبت B تقسیم A منفی B، A منفی B مساوی کیږي تانجانت A زاویه منفی B زاویه. تانجانت A زاویه مثبت B زاویه تقسیم پر 2 تقسیم تانجانت A زاویه منفی B زاویه تقسیم تانجانت A زاویه منفی B زاویه. دای لومړی رابطه شوه. دویمه رابطه د A او C زولو زاویو سره ده، یعنی A زاویه مثبت C زاویه، A زاویه مثبت C زاویه تقسیم A زاویه منفی C زاویه مساوی کیږي تانجانت A زاویه مثبت C زاویه. A زوله مثبت C زوله تقسیم A زوله منفی C زوله مساوی ده تانجانت A زاویه مثبت C زاویه تقسیم پر 2 تقسیم تانجانت A زاویه منفی C زاویه تقسیم پر 2 په دې ډول لیکلی شو. تقسیم تانجانت A زاویه منفی C زاویه تقسیم پر 2. دریمه رابطه د B او C ترمنځ ده، یعنی B زوله مثبت C زوله تقسیم B زوله منفی C زوله، B زوله مثبت C زوله تقسیم B زوله منفی C زوله مساوی کیږي تانجانت B زاویه مثبت C زاویه تقسیم پر 2 تقسیم تانجانت B زاویه منفی C زاویه تقسیم پر 2. دا درې واړه رابطې د تانجانت د قانون په نامه یادیږي. دقت وکړئ، کچیرې A B C زاویو درلودونکی مثلث مقابلې زولې په کوچنۍ تورو سره وښیو نو A مثبت B زولې مجمع A مثبت B زولې مجمع تقسیم A منفی B زوله مساوي ده تانجانت A زاویه مثبت B زاویه تقسیم پر 2 تقسیم تانجانت A زاویه منفی B زاویه تقسیم پر 2. یعنی A زوله B زوله ده، A زاویه B زاویه ده. په همدې ډول په درې واړو رابطو کې کله چې کومې زولې جمع او تفریق شوي دي د هغوی زاویې جمع او تفریق تقسیم شوي دي. که چیرې وغواړو ثبوت یې کړو نو لومړی رابطې ته دقت وکړئ. لومړی رابطه یې ثبوتوو. د دې ثبوت په زده کولو سره به تاسې وکولی شئ چې دویم او دریمه رابطه یې په خپله ثبوت کړئ. د ساین قانون موږ زده کړو چې A تقسیم پر ساین A زاویه مساوی ده B تقسیم پر ساین B زاویه، یعنی A زوله تقسیم پر ساین A زاویه مساوی ده B زوله تقسیم ساین پر B. کولی شو د دې قانون په اساس باندې د تانجانت رابطه ثبوت کو. موږ په تناسب کې یو حواس لرو او په دې ډول که چیرې A پر B
نسبت مساوي وي د سی پر ډي نسبت سره نو موږ لیکلی شو چې A پر C مساوي ده B پر D سره. د دې تناسب حواس په اساس باندې لیکلی شو A تقسیم پر B مساوي ده sin A تقسیم sin B. نهم حواس د تناسب موږ لرو کله چې A پر B نسبت مساوي د C پر D نسبت سره وي نو موږ لیکلی شو A مثبت B تقسیم A منفي B باندې A منفي B مساوي ده C مثبت D تقسیم C منفي D سره. دا نهم حواس دي تناسب ده. لومړی دریم حواس دي تناسب ده. د دې حواسو په اساس باندې موږ د تانجانت رابطه د تانجانت قانون د ساین د قانون په اساس باندې ثبوتولی شو. یعنی لیکلی شو چې A مثبت B تقسیم A منفي B مساوي ده sin A مثبت sin B تقسیم sin A منفي sin B. په دې ډول ساده کولی شو. نو لیکلی شو چې A مثبت B په تقسیم په A منفي B پر خپل حال باندې په صورت کې sin A مثبت sin B دا جامع حالت یعنی دوه مثلثاتي نسبتونو زاویې دي د جامع حالت کې دي. که چیرې وغواړو چې ضرب ته تبدیل کو نو په دې ډول تبدیلولی شو 2 ضرب sin A مثبت B تقسیم پر 2 مثبت کوساین A منفي B تقسیم پر 2 باندې. که چیرې وغواړو مخرج کې sin A منفي sin B هم د جمع حالت ته تبدیل د ضرب حالت ته تبدیل کو د ضرب حالت نو لیکو چې 2 کوساین A مثبت B تقسیم پر 2 ضرب د تفریق حالت دا که چیرې ضرب ته تبدیلو په دې ډول تبدیلولی شو sin A منفي B تقسیم پر 2 باندې. دا رابطې په تیرو درسونو کې ما په واضح ډول ویلې. څه ډول کولی شو 2 زاویې د جمع په حالت کې ضرب ته تبدیل کو او د تفریق په حالت کې ضرب ته تبدیل کو. نو د جمع حالت مساوي کې 2 sin A جمع B پر 2 ضرب کوساین A منفي B پر 2. د تفریق حالت مساوي کې 2 کوساین A جمع B پر 2 ضرب sin A منفي B پر 2. نو لیکلی شو A مثبت B پر A منفي B خپل حال باندې A مثبت B تقسیم A منفي B پر خپل حال باندې په صورت کې 2 د مخرج کې 2 سره منځ ځي sin A جمع B پر 2 تقسیم کوساین A جمع B پر 2 مساوي کېږي یعنی sin پر کوساین تانجان کېږي. زاویه په خپل حال باندې لیکو A مثبت B تقسیم 2 ضرب د ضرب علامه په خپل حال لیکو. کوساین تقسیم ساین مساوي کېږي د کو تانجانت A منفي B تقسیم 2 باندې. کو تانجان د تانجانت محکوز بلل کېږي. نو که چیرې د دې پر ځای باندې خپل محکوز ولیکو یعنی تانجانتو د کو تانجانت پر ځای که چیرې محکوز ولیکو نو لیکلی شو چې A مثبت B پر A منفي B مساوي کېږي. A مثبت B پر A منفي B مساوي کېږي. تانجانت د A مثبت B تقسیم پر 2 ضرب کو تانجانت
کچری تنجان ته تبدیل کو په دې ډول تبدیلول شو یاوی پر تنجانت A من پی بی تقسیم 2 باندې تنجانت A مثبت B تقسیم پر 2 کچری ضرب کو یو پر تنجانت A من پی پر 2 نو مساوي کیږي په دې ډول یعنی همدغه تنجانت A من پی بی تقسیم پر 2 مخرج ته راځي په دې ډول لیکلای شو نو A جمع B پر A من پی بی مساوي کیږي تنجانت A جمع B پر 2 تقسیم پر تنجانت A من پی بی پر 2 A جمع B تقسیم A من پی بی مساوي کیږي تنجانت A جمع B پر 2 تنجانت A من پی بی پر 2 په دې ډول کولای شو لومړی اړیکې یا لومړی رابطه ثبوت کو همدې ته مشابه تاسو کولای شئ 2 نوره رابطې ثبوت کړئ ان شاء الله چې تاسو د تنجانت د رابطې په ثبوت باندې په بشپړ ډول پوه شوي وای د تنجانت په قانون کې راځو یو مثال حلو ترڅو تاسو په مفهوم باندې پوه شئ مثال په دې ډول دا دقت وکای B من پی سی پر B مثبت سی وای کچری مساوي یو پر 3 د دویم جذر سره وي A زاویه پرخوالی 90 درجه دی B او C زاویه پرخوالی پیدا کوي B من پی سی پر B مثبت سی موږ لیکلی شو B مثبت سی تقسیمی B من پی سی سره یعنی په دې ډول کچری ماخوذ کو مساوي بشي 3 د دویم جذر سره لاندې موږ د مثلث د داخلي زاویو مجموعه پیژندلې ده چې د هر مثلث د داخلي زاویو مجموعه مساوي ده 180 سره کچری A B او C د یو مثلث د داخلي زاویې وي نو مجموعه مساوي کیږي 180 سره یعنی 180 درجو سره په دې کې د A زاویې پرخوالی موږ ته راکړل شوی ده مساوي 90 درجو سره ده نو پر ځای 90 درجې لیکو B مثبت C زاویه بو مساوی شي لنوی سره یعنی کله چې نوی لمساواتونه او علامه تغییر کی منفی کیږي نو B مثبت C بو مساوی لنوی سره شي 180 منفی نوی مساوی کیږي لنوی سره نو لیکلای شو B مثبت C زاویو درجه چې 90 درجه شو د B مثبت C B منفی C پر ځای لیکل شو تنجانت B مثبت C زاویه تقسیمی پر 2 تنجانت B منفی C زاویه تقسیمی پر 2 یعنی B مثبت C مساوي دی B مثبت C پر B منفی C مساوي تنجانت B مثبت C پر 2 تقسیمی تنجانت B منفی C تقسیمی پر 2 سره ده یعنی پر ځای تنجانت B مثبت C پر 2 تنجانت B منفی C تقسیم پر 2 تقسیم تنجانت B مثبت C B منفی C تقسیم پر 2 لیکلای شو مساوي کیږي 3 د دویم جذر لاندې B مثبت C موږ پیدا کړو چې مساوي ل 90 درجو سره ده یعنی پر ځای 90 درجې لیکو د B مثبت C پر ځای باندې 90 درجې لیکو 90 تقسیم پر 2 تقسیم تنجانت B منفی C تقسیم پر 2 مساوي دی 3 د دویم جذر لاندې 90 تقسیم پر 2 د تنجانت 45 سره مساوي کیږي تقسیم تنجانت B منفی C تقسیم پر 2
مساوي کېږي 3 د دویم جذر لاندې. تنجان د 45 تنجان د 45 مساوي کېږي له یو سره مساوي کېږي له یو سره تقسیم تنجانت بی منفی سی تقسیم پر 2 مساوي 3 د دویم جذر لاندې. که چیرې 3 د دویم جذر لاندې ته یو مخرج ورکو نو کولی شو محکوز کو. که چیرې محکوز کو نو تنجانت بی منفی سی تقسیم پر 2 به مساوي شي یو تقسیم پر 3 د دویم جذر لاندې. نو بی منفی سی تقسیم پر 2 مساوي کېږي تنجان د یو پر 3 د دویم جذر لاندې له 10 درجو سره مساوي کېږي له 10 درجو سره. نو بی منفی سی تقسیم پر 2 به مساوي له 10 سره شي. که چیرې 10 درجو ته یو مخرج ورکو طرف ساتي کو نو بی منفی سی مساوي کېږي 2 ضرب 10 له 15 سره. بی منفی سی مساوي کېږي له 15 درجو سره. بی مثبت سی موږ مخکې پیدا کړی و بی منفی سی مو هم پیدا کوله چې مساوي ده له 15 درجو سره. کولی شو اوس د بی او سی زاویو پراخوالی په لاس باندې راوړو. په دې ډول دقت وکړئ بی مثبت سی مساوي ده له 90 سره بی منفی سی مساوي له 15 سره ده. که چیرې غواړو جمع کو 2 بی مثبت بی له 2 بی سره مساوي کېږي سی او له سی سره د منځه ځي مساوي به شي 90 مثبت 15 مساوي کېږي 150 سره. دواړه خواوې پر 2 ویشو تر څو یوازې د بی قیمت لاسته راشي. 150 که چیرې پر 2 باندې وشو مساوي کېږي له 15 سره. د بی قیمت په دې ډول لاسته راوړلی شو. همدغه د بی قیمت که چیرې په لومړۍ اړیکه کې وضع کو نو د سی قیمت به په لاس راشي په دې ډول بی مثبت سی به مساوي له 90 سره شي. د بی پر ځای باندې قیمت وضع کو 15 مثبت سی مساوي به له 90 سره شي. کله چې 15 د مساواتو نه اوړي نو علامه تغییر کوي یعنی 90 منفی 15 کېږي. کله چې 90 څخه 15 تفریق کو نو سی به مساوي شي له 15 سره. نو د سی قیمت په دې ډول لاسته راوړلی شو. نو لیکلی شو چې سی مساوي ده له 15 درجو سره او بی مساوي ده له 15 درجو سره. 15 مثبت 15 90 کېږي 90 مثبت 90 له 180 سره مساوي کېږي. په دې ډول کولی شو د تنجانت سوالونه ساده کړو. یو سوال د فعالیت دپاره درته لیکم ترڅو په هغې باندې تاسو کار وکړئ. مخکې د دې چې فعالیت دپاره سوال درته ولیکم یو ځلې سوال دوباره درته تشریح کوم. دقت وکړئ بی منفي سی پر بی مثبت سی موږ تاره کړی چې مساوي 1 پر 3 د دویم جذر سره دی. وایي تاسو د ای زاویې که چیرې د ای زاویې پراخوالی 90 درجه وي تاسو د بی او سی زاویو پراخوالی پیدا کړئ. لومړی موږ رابطه محکوزه کړله چې مساوي د بی مثبت سی پر بی منفي سی مساوي له 3 د دویم جذر سره شوله. موږ د بی مثبت سی بی منفي سی پر ځای باندې لیکلی شو تنجانت بی مثبت سی پر 2 تقسیم تنجانت بی منفي سی پر 2 باندې. په همدې ډول مو قیمت ولیکلو مساوي 3 د دویم جذر سره شولو. بی مثبت سی موږ پیدا کړو چې 90 درجو سره مساوي ده ځکه د هر مثلث د داخلي زاویو مجموع 180 سره مساوي کېږي.
کله چې یوه درجه معلومه وي دوه نه معلومي یوه د مساواتو نه اړوو نو دوه بکیزه وي پراخوالی په لاس باندې راځي لکه څه ډول چې موږ په دې کې د ای ځای پراخوالی معلوم و 90 درجه د دوو نه معلومه و نو کله چې موږ 90 د مساواتو نه واړولو ویې څلورتیا څخه متفرق کو 90 سره مساوي شو بی مثبت سی مقدار لاسته راغلو په همدې رابطه کې د بی مثبت سی پر ځای مو 90 وضع کړل په دوه تقسیم کول 15 سره مساوي شول مخرج مو په خپل حال لیکل دا تنجان د 15 سره مساوي کیږي موږ درې د دویم جذر ته یو مخرج ورکو رابط تناسب مو محکوس کولو نو تنجان تی بی منفي سی پر دوه مساوي یو پر درې د دویم جذر سره شولو نو تنجان د یو پر درې د دویم جذر مساوي ل 10 سره ده نو بی منفي سی پر دوه مساوي شول ل 10 درجو سره بیا هم 10 درجو ته یو مخرج ورکو طرف وسط مو کو بی منفي سی مقدار لا سره لو 2000 بی 10 لشپیتو سره مساوي کیږي اوس کولای شو د دواړو په جمع کول سره د بی او سی مقدارونه لا سره راوړو لکه څه ډول چې 2 بی مساوي ل 550 سره شولو پر 2.15 سره مساوي شولو همدغه د بی مقدار په لومړی رابطه کې وضع کولو د سی مقدار لاس راغلو که چیرته په دویمه رابطه کې وضع کو هم د سی مقدار په لاس باندې راځي په دې ډول کولی شئ نامعلومه زاویه پیدا کړئ راځو یو سوال درته لیکم د فعالیت لپاره په هغې باندې تاسو کار وکئ وای کچيري A B C مثلث کې C پر B مساوي ویلې درې د دویم جذر لاندې تقسیمي پر دوه باندې د A زاویې پراخوالی مساوي ل 10 درجو سره وي د A زاویې پراخوالی مساوي ل 10 درجو سره وای تاسو د B او C زاویو پراخوالی پیدا کړئ تاسو د B او C زاویو پراخوالی پیدا کړئ ما د دې جواب پیدا کړی دا B زاویه ل 90 درجو سره مساوي ده C زاویه ل 2 درجو سره مساوي ده کله چې تاسو سوال صدا کو د B زاویه پراخوالی مو 90 د C مو 80 پیدا کو دا په دې معنی چې د نن ورځې درس تاسو په بشپړ ډول زده کړی ده لومړی هغه سوال چې ما درته کار کړی ده په هغې باندې کار وکئ له هغې څخه وروسته راشئ په فعالیت باندې کار وکئ د B او C زاویې پراخوالی پیدا کړئ 80 مثبت 90 مساوي کېږي ل 105 سره 150 مثبت 10 مساوي کېږي ل 180 سره د هر مثلث د داخلي زاویو مجموع مساوي کېږي ل 180 سره په دې فعالیت باندې کار وکئ انشاءالله چې تاسو مشکلات به د دې فعالیت او د دې سوال په حلولو سره یو څه اندازه راکم شي راتلونکی درس زموږ او تاسې د مثلث په اړه معلومات دي په لنډ ډول مثلث پیژندو نور په هندسه کې د مثلث په اړه بشپړ فصل لرو همالته به انشاءالله په تفصیل سره پیژندو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوم تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم